د تاریخ اتلان لومړی برخه تاریخ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیژندنه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نوم عبد الله د تمیم بن مروه قبیله څخه، کنیت یې صدیق او له هغه لوس صحابه رضی الله عنهم له جملې څخه چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړل شوی. د پیل کال څخه 2 کال وروسته په مکه معظمه کې زیږېدلی په سړی لومړی سړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ایمان راوړ. د اسلام لومړی خلیفه یوازنی شخص و چې د معراج د پیش تصدیق یې بې له کوم ځنډ څخه وکړ. د 14 کال چې د 640 میلادي کال د اګست له 22 نیټې سره سمون خوري په مدینه منوره کې د 3 شنبې په شپه د 63 کالو په عمر له دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې. اتلولي او جهادي کړنې علي رضی الله عنه یو ورځ له خلکو څخه پوښتنه وکړه چې ستاسې په نظر تر ټولو اتل سړی څوک و؟ ټولو وویل چې تاسې. هغه وفرمیل چې زه تل له خپل سیاله سره جنګېږم او دا کومه اتلولي نه ده. تاسې د اتل سړی نوم راته واخلئ. ټولو په یوه غږ وویل موږ ته معلوم نه دی. علي رضی الله عنه وفرمیل در ټولو اتل سړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. د بدر په ورځ موږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره سپرګی جوړ کړی و. موږ پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به څوک پاتې کیږي چې مشرکان به د هغه له حملې څخه منع کوي. سوګند په هغه الله جل جلاله چې په موږ کې هیڅ چا دا همت ونه کړ. خو یوازنی سړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې استل توره ودرېده او هیڅوک یې هغه ته روپرې نه ښودل، او چې کوم سړی به پر هغه حمله وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به پر هغه سړي باندې حمله کوله. یو ځل په مکه معظمه کې مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم راونیوه او د هغه په وهلو یې پیل وکړ او ورته یې وویل چې هغه ته یې چې وایي الله جل جلاله یو دی. سوګند په الله جل جلاله چې هیڅ چا د کفارو د مقابلې جرأت ونه کړ. خو یوازینی سړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړاندې شو. کفار یې لرې کول او ویل به چې افسوس تاسې داسې سړی وژل غواړي چې وایي زما الله جل جلاله یو دی. چې دا یې وویل علي رضی الله تعالی عنه په ژړا شو او وویل ښه نو اوس ووایاست چې آل فرعون غوره دی او که ابوبکر صدیق رضی الله عنه. خلکو ځواب ورنه کړ. نو وفرمیل ځواب ولې نه راکوي؟ سوګند پر الله جل جلاله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه حالت د آل فرعون مؤمن څخه زر ځلې غوره دی. هغه خپل ایمان پټولو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل ایمان څرګند کړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وروسته له ټولو خلکو نه زیات اتل و. زړه یې کلک، حوصله یې لوړه او اتلولي باندې دا دلیل بس دی چې د بدر په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل ای د الله جل جلاله رسوله، د الله جل جلاله ژمنه تا ته بسنه کوي. هرومرو به تا سره کړې ژمنه ترسره کوي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اتلولي ښه بیلګه د احد په جګړه کې، د خندق په غزا او په صلح حدیبیه کې ښه تر سترګو کیږي. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د خلافت دروند پې وسپارل شو نو هغه له ټولو څخه وړاندې د مرتدینو په ضد د جهاد اعلان وکړ او هغوی ته یې ماتې ورکړه او هغوی بیرته اسلام ته غاړه کښېښودله. په همدې ډول له زکات څخه انکار کوونکو سره یې جنګ وکړ او هغوی ته یې هم ماتې ورکړه. که د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دغه ورځو میړانه د ټولې نړۍ په ډارونو خلکو وویشل شي نو ټول خلک به زړور شي. د خیبر د غزا په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوز منظم کړ او بیرغ یې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورکړ او دا دعا یې وفرمیله اسألک خیر هذا القرية وخیر اهلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. د دعا کولو وروسته یې لښکر ته وعظ وکړ او جنگ د شروع کولو اجازه یې ورکړه. غازیانو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر مشرۍ لاندې په یهودي کلاګانو باندې یرغل وکړ او د 15 ورځې کلابندۍ په پایله کې د ناعم کلا، د قموس، معصب، وتیع اسلام او نطاط کلاګانې فتح